دغه پیغام د ټولو مسلمانانو ورونو پرې ورسوئ. کم څوک چې د یخ په دغه موسم کې ګوټونه رانیسي هغه دې د ګوټو وتلیانو ته پام کوي. د ګوټو په تلیانو کې ظالمانو دغه رقم چم کړی دی. د الله او د الله د رسول نومان یې پکې لیکلي وي، د قرآن شریف آیاتونه یې پکې لیکلي وي. دغه ګوټونه چې موږ کوم وخت په پښو کړو بیا زموږ در پښو لاندې دغه د الله پاک نومان راځي، د مبارک نومان. نو ټول مسلمانانو ورونه دي چې کوم څوک ګوټونه رانیسي هغه د اول پر هغه ګوټ باندې ګرځي. زموږ او ستاسو دشمنان بیخي ډیر دي چې هغه غواړي موږ ګناهګاره کړي او موږ د دغه رقم شیانو سره مخ کړي، د امتحانو سره. نو کم تجاران ورونه چې دغه رقم سوداوي کوي یا ګوټونه رانیسي هغه د اول دغه شیان چې کوي چې دغه ظالمانو په دې کې خو به کم چم کړی نه وي یا به په دغه کې د الله نومان لیکلی نه وي. نو ټول ملګري دغه ویډیو پیغام پر مخ نشر کړي. کم څوک چې د یخ لپاره ګوټونه رانیسي یا داسې نور د پښو کولو سامان رانیسي نو هغه دې اول د واره هغه ښه په صحیح طریقه سره چې کوي چې په هغه کې خو به داسې کوم شی نه وي چې بیا موږ په هغه باندې ګناهګاره شو، بیا دې هغه شی رانیسي. ډېره مننه. د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز سره فالو کړئ.